کلونه وړاندې جګړې کړې دي او درې جګړې مهمې جګړې شوې دي او دوی په خپلو کې سره ستونزې لري، مشکلات لري او د دې لپاره چې خپلې جګړې هلته د دوی په هېوادونو کې رامنځته نه شي، دا جګړه دوی په افغانستان کې پالي او د بل په وړاندې جنګېږي او یا د بل د نفوذ مخه نیسي. څه نظر لرئ؟ دا یو حقیقت دی او که حقیقت وي دغه دواړه هېوادونه چې دلته په افغانستان کې خپلې سیالۍ ترسره کوي، په افغانستان کې خپله جګړه دوامداره ساتي، غواړي چې له خپلو کورونو جګړه وباسي بهر ته، بیا نو دلته د افغانستان دولت څه کول پکار دي چې تر څو پورې اوس هم دوی په دغو هېوادونو باندې باور لري او اکثره ورسره ژمنې تعهدات او د هغوی په هغه ویناوې چې کوي دوی یعنې باور پرې لري. نو پاکستان د افغانستان په حکومت کې ډیر لوی لاس لري، په کوم اندازه چې پاکستان لاس لري د هند حکومت نه لري، او د هغې علت دا دی چې د جهاد په دوران کې موږ د دښمن کور ته مهاجرت کړی و، د داو تنظیمونه چې جوړ کړه او داو تنظیمونه د دی لاسپوڅي مشرانو او په دی باندې کابل هم وران که، په دی باندې اردو منحل که او د ډاکټر نجیب نه چې موږ ته کوم قوي اردو پاتې شوی و هغه خو همدې خلکو دغه نواز شریف په اشاره باندې منحل که، 80,000 کابلیانې خاورو لاندې کړه، ملي موزیم یې تالا که، پوهنتون تالا والا شو، مادي او معنوي هستیم تالا ترغی شوله. دا د پاکستان د برکته، د دغه تنظیمونو د برکته. نو هند هم دغسې کوشش کوي چې په د بنګلادیش د جنگ په وخت کې په افغانستان په حکومت ډیر زور واچو چې موږ درته دا ټکه پورې دا خاورې آزادوو، تاسو فقط د هغې خوا نه یو ډز وکئ. خو زمونږ حکومت او په خاصه توګه پاچا دا جرأت ونه کړ چې دا کار وکړي او بوټو ته اطمینان ورکړه چې زمونږ د سرحد نه به په تاسو ډز نه کېږي. هماغه چې بنګلادیش په 11 ورځو کې آزاد شو او د دوی 95,000 عسکر د جنرال نیزي په ذریعه باندې چې جگجیون رام ته د هند لوی درستي سلامي شو، خپله تمانچه یې ورکړه او 95,000 عسکر یې ورته تسلیم کړه، شرمېدلې ماتې یې وخوړله. د دوی پوځ په هېڅ جنګ کې بری لاسته نه دی راوستی. د دې ډاکټر نجیب په وخت کې ګورئ د دوی دا F-14 چې ډېرې پیشرفته تیاره ده راغله خوست کې راواوښتله او سر په سړی باندې د نجیب قوا وویشتله او راچاپه یې کړله چې سبق یې ورکړه عملا چې F-14 خو ډېرې پیشرفته تیارې دي. هغه اردو هغه دغه نواز شریف د دې مجاهدینو د رهبرانو په ذریعه مدني ولسمشر چې اوس دغه حکومت هم چې دلته یو حکومت لرو شته ده تر ډېره بریده ویل کېږي چې دې حکومت ته یا د جمهور رئیس ته هم ولس رایه ورکړې ده، یو انتخابي حکومت ورته وایي. یعنې د دې بالمثل عمل په توګه یا د ورته عمل په توګه دغه حکومت څه کولی شي تر څو پورې د پاکستان دغه بربنډې مداخلې چې دوی کوي، دغه وژنې چې دوی افغانان وژني، د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه ده؟ څه باید وکړي چې د ورته عمل یا د بالمثل عمل په توګه ښکاره شي؟ که چېرته دی سیاسي استقلال ولري د افغانستان حکومت او د امریکې مستعمره نه وي نو دغسې بالمثل عمل کولی شي، لکه داود خان چې په مقابل کې کلونه پخوا سفربرۍ اعلان وکړ. زمونږ ملت یو مجاهد ملت دی، موږ د انګریزانو سره هم چې هغوی تیارې لرلې موږ د انفور ټوپک لرل، او چې کله چې د روسانو سره زموږ معامله راغله موږ شکېدلې څپلۍ او پښیابلې پښې او دا تور شلخي ټوپکو زموږ خلکو سره او د روس هغه پیشرفته ټکنالوژي او اتوم بم خاوند، د هایدروجن بم خاوند، اما روس په ګونډو که اما امریکا په دغه د انګریز په ګونډو که دغسې پاکستان انشاءالله په ګونډو کېږي که زموږ حکومت په واقعي معنا باندې سیاسي استقلال ولري. خو نه لري، امریکا یې نه پرېږدي. د ګوشتې په مسله کې چې دا هغه سرباز زموږ مړ شو، هغه قاسم خان شهید شو، هغه دا زموږ عسکر خو ډېر مخ په وړاندې لاړل، هلته د ناتو والا مداخله وکړله او چې تاسو به نور مخکې نه ځئ او جنګ یې ودرو او په حقیقت کې د پاکستان په ګټه کار وکړ. اوس هماغه ځای باندې چې جنګ و هماغه ځای نه پاکستانیان تښتېدلي وو، بېرته راغله هغه ځای ته
نو پاکستان امریکای یو کومک ورسره دا وکړي چې هغه تاسیسات یعنې دغه توانایي تاسې د افغانستان په حکومت او د افغانستان په ولس کې وینئ چې کولی شي د افغانستان په ولس کې ډېره توانایي ده اما د افغانستان په حکومت کې دا توانایي نشته که چېرته موږ صحیح رهبري ولرو د افغانستان یو توریالی او مجاهد ملت دی او دا پنجابیان ورته نشي ټینګېدلی کور د ودان وردګ صاحب د بالمثل عمل په توګه یا پاکستان د دې لپاره چې دغه مداخلې دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې کوي ولسونه وژني افغانان وژني او دا د بهرنیو دسیسې تاسې وویل چې پر مخ به په افغانستان کې څه باید وشي او د بالمثل عمل په توګه د افغانستان دولت عمل وکړي تر کومه بریده ولسمل صاحب وایي چې هغوی د دې توانایي نه لري چې بیا د افغانستان د ولسونو په وړاندې ودرېږي یعنې څه باید وشي اساسي خبره واجر صاحب دلته چې کوم حقایق چې ولسمل صاحب تاسو ته بربند کړل حق باید وویل شي په خپل حکومت چا منځته راوړی کوم اساس منځته راغلی او کوم اساس پشتیباني کېږي دغه کومې لوبې چې دلته روانې دي د ټول د 300 کاله تاریخ د افغانستان کې چپ د یو یا دوه کسونه وتلي نور ټول د بهرنۍ د خانه حکومتونه په دې ملک باندې تحمیل شوي دي په دې ملک کې حکومت کوي د بهرنیانو د خانه اقتصادي کومکونه ورکول کېږي ځکه چې افغانستان یو خودکفا ملک نه دی افغانستان لکه نور ملکونه ونې دومره رشد تکنالوژي دی نه لري دومره رشد مثلا د تجارتي نه لري دومره رشد اقتصادي په دې ملک موجودیت نشته دلته دا کومې لوبې چې روانې دي حکومت چې کومې لوبې کوي د خپلې مدارانو په ګټه باندې کوي او ولس چې بدبختانه په 300 کاله کې په بېلو برخو باندې ویشل شوی دی څوک په یوه لاره روان دی څوک په بله روان دی دا د پاکستان سره نیسه دا 80 کاله دغه چې په دې اساس باندې د بلسمن صاحب دا خبره تاییدومه چې ولس که وغواړي هر څه کولی شي دا د ولس په لاس کې ده که نه افغانستان عزت دی ولس په لاس کې ده او د افغانستان بې عزتي دی ولس په لاس کې ده تاسو ګورئ زه به یو ډېر ساده مثال وایم یار صاحب درته وایم د یو خان په کور کې مثلا 2 کسه مزدوري کوي یو د یوې منطقې یو د بل منطقې هغه چې لږ هوښیار مزدوري هغه په اصطلاح په صفت ناظر باندې چې د درنو کارونه خلاص شي که نه شپږو کارو ته هم ځان خان ته نږدې کړي هم ښه ژوند لري هغه چې لږ بې عقل غوندې وي لکه موږ غوندې هغه د دروازې په خوله کې پیردار یا سوټی ورسره یا د هغه وي چې هره کومه ستونزه د مشکلات چې د بیرون نه راځي دی مخته افغانستان نه خصلت لري پاکستانیان په 8 کاله کې که نه دومره ځان رسولی دی چې نن په نوم د پاور د منطقې د پاچا باندې یادېږي یعنې پاکستان اوس په افغانستان کې چې د جګړې دوام غواړي یو مهم هدف یې دا ده چې بیا هم ځان پیاوړی کړي او د ملکینو ډالر ترلاسه کړي بلکل دا هېڅ شی نه دی د دغه پلار یا پیدا کننده یا څوک چې دی په دې نړۍ ته راوستی دی هغه غواړي چې د پاکستان موجودیت د دې د پک دپاره ډېر یو مهم دی ګورم بله ورځ په تلویزیون کې موږ د هغه نه واورېدل د پخپله د سیاسي چلون کې نه حتی د حکومت د واکدارانو د خولې نه موږ واورېدل چې امریکا ګټو په اساس باندې پاکستان ته تر افغانستان ډېره ترجیح ورکوي نن موږ د تاسو تر رسانو د لار نه اورېدلي دي ته ولې دې ته ترجیح ورکوي دا په دې اساس باندې چې سابقا هم دوی هغه څوک چې پیدا کړي وي د خپلې پیدایښت د بقا دپاره دوی استعمالول نن هم په اصطلاح باندې په کومې ګټې چې په دې کې ویني موږ افغانان ګورم افغانستان د اوس تنها په یوه وردګ ولایت کې 104 مخالفه ګروپونه موجودیت لري 104 مخالف دا چا جوړ کړي دا مخالف ګروپونه بالکل موږ خپله یې جوړ کړي دي بل هېڅ نه دي جوړ کړي وسایل او تجهیزات څوک ورکوي بهرنیان یې ورکوي کوم بهرنیان هغه بهرنیان چې دلته خپلې ګټې ویني هغه بهرنیان چې په اصطلاح باندې د تا په موجودیت کې د دوی ګټې نغښتي مشخص یعنې که تاسې نومونه مشخص یې زه درته وایم چې مشخص مثلا انګلستان په تا کې ګټې ویني فرانسه په تا کې ګټې ویني جرمني په تا کې ګټې ویني امریکا په تا کې ګټې ویني روس په تا کې ګټې ویني هند په تا کې ګټې ویني دوی وردګ صاحب د جګړې له لارې رسېدی شي که د سولې له لارې ګوره
اوس اساسي مسله دا سره راغلې ده چې تقریبا 15 کاله کې افغانستان د معربي او ګرم میدان ګرځېدلی دی. سابقا په نوم د جنګ سر په یادولو چې دواړه پښتو سوړ جنګ درلوده په اصطلاح باندې د اقتصادي د استخباراتي هغه باندې به د خپل بازیان مخته بولي چې راپورونه راټول کړه هغه په دې کې مثلا د نفوذ پیدا کړ. اما دغه جګړه وروسته د دې نه چې د اتحاد جماهیر شوروي چې د افغانستان ته د اشتباه وکړه چې افغانستان ته غیر داخله کې وخت کې ګرم اوبو کې دی لاس ولري او د پکت ناتو بالکل لاسونه د دې نه قطع کی دا جګړه په ګرمه جګړه باندې بدله شي. جوړه ماته رسته بالکل دا جګړه اوس په ګرمه جګړه باندې په پاتې ده اور جماهیر شوروي ول کړی دی پکې اوس نورې ورته وهي په اصطلاح باندې هغه څوک چې په آینده کې ځان قهرمان میدان ګڼي هغه څوک په آینده کې ځان وارث د جهان ګڼي. نن په ظاهر د پرده کې که نه امریکا یا قطاز د جهان دی نو ټوله دنیا وایي چې امریکا نن سپر پاور د ټوله دنیا دی او طاقتور د ټوله کارپوهان وایي چې اوس په افغانستان کې د روانې جګړې له امله له ماتې سره مخ د دوی تښتي اوس پاتې کېږي نه او کله کله داسې خبرې کوي چې تړون ده یا د ځینو پوځیانو پاتې کېدل دي. ماتې دلته څنګه ارزوي؟ دا څنګه دی وایجار صاحب چې موږ تخیلي فکرونه ډېر زیات کوو اما نظری بیان یو شی دی عمل په بل شي باندې تر کومه حده پورې چې دوی دغه جګړه تر نن 12 کالو په دې افغانستان کې څرخولې ده. زه داسې فکر کوم چې د روسانو وکاله دلته موجودیت درلود یعنې اتحاد جماهیر پښتو 2 کالونه په دې خپل لمن ټوله لاړې په ګوندو باندې شول اما د دوی 12 کاله کې دلته موجودیت لري. پر سیره پر دې هم بیا هم اعلانونه کوي چې موږ به دلته موجودیت لرو موږ دا وطن نشو پرېښودلی هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په لاس کې لرو هغه موږ نشو په جګړه کې مات بولې که نه د ظاهري شکل د جګړې په اساس باندې که تاسو چیرې ورته وګورئ موږ په نظر باندې دوی مات دي اما که چیرې عمقي په شکل باندې دوی ته نظر واچوي د پردې په شا کې دوی خپله استراتیژي ډېره مننه کوو. ولسمل صاحب تاسې نظر څه د دوی په افغانستان کې د جګړې یعنې د روان حالت ته که وګورو دوی له ماتې سره مخ دي او که نه د پرمختګ په حال کې دي؟ دوی د ماتې سره مخ دي. د دوی اقتصاد هم په ګونډو شوی دی د دوی سیاسي اعتبار هم په ګونډو شوی دی او د دوی پوځونه هم نور تر پځې رسېدلي دي حتی د خپلو منصبدارانو اطاعت نه کوي او پوه شوي چې دا یو غلط جنګ دی او دا ستا په تلویزیون کې چې 70 سلنه په اوله ورځ یې دغه کړې وه د امریکایان مخالفت لري نو په دې حساب باندې دوی په ګونډو دي او دوی شکست خوړلی دی خو دوی د دې باوجود وی هغه ځوان چې د وطن په درد سوځېږي که سلزله په مخ لویږي پورته کېږي ما ترې زره قربان او صدقه کړي چې د مرګ په پوله ناست دی لا خوځي دوی د مرګ په پوله ناست دی خو لا خوځېږي او اډې غواړي موږ وایي چې بیا وروسته استخباراتي جنګ بیا استخباراتي جنګ شروع کوي. بس کې تاسې مخکې اشاره وکړله چې دوی دغه یو هدف ته چې هغه د اډو غوښتل دی غواړي چې دغه هدف ته ورسېږي په جلال آباد کې چاودنې رامنځته کړي او پاکستان سره د ګډې همکارۍ له مخې تر څو پورې جمهور اسکرزی تر فشار لاندې راولي که هدف دغه ډول ناروا وي چې د ولس په وژنه کې دوی ځان هدف ته رسوي بیا نو په راتلونکو کې د دوی د اډو نه یا سمه تمه کېدلی شي چې دوی به د افغانستان د ولس هغه خوا د دوی د ځان دپاره دي موږ دپاره خو نه دي خو زمونږ دپاره دا لازم ده چې موږ په کرزي باندې او د کرزي په حکومت دا فشار واچو چې دا ورسره مه امضا کوه او تاثیر به هیڅ شی نه بالاخره به دا ملت پاڅېږي د دې په ضد باندې او بیا عادي په شرمېدلې ماتې به د دې ځای نه وځي او بالاخره به دا ملت مجبورېږي او د دې امریکې په ضد به پاڅېږي او د دې ګوډاګي حکومت په ضد به پاڅېږي. څه فکر کوئ په تېرو تاریخونو کې خو ډېر زورواکي دلته راغلي دي تاسې کله کله په بحثونو کې موږ سره ویلي دي یعنی که چېرته دا ولس په رښتینې توګه راپاڅېږي بیا به دوی یعنی دلته د ټینګېدو نه دوی به تښتي له افغانستان. ګوره که ته دا اول جنګ د افغان او انګلیس وګورئ چې دا شاه شجاع څنګه راوسته او په بلایسار کې قدرت ته ورسو بیا د مکناټن سرنوشت څنګه شو په څه
بیا به باندې دی ووجل شو، لاسونه یې غوڅ کړه. ما بله ورځ دا تاریخ لوسته د هغه سړی چې مکناټن ډګروال و او د سره یو ځای ونیول شو په دې دغه کې هغه کتاب لیکلی دی، بیا په فارسي ژبه ترجمه شوی دی. په هغې کې دا دغه چې مکناټن چې کشکاوه نو مکناټن چغې وهلې او ویلې چې دغه دی د از برای خدا چی میکنین، وی فارسي یاده و دغه از برای خدا چی میکنین. بیا وی مازدیګر وخت شو یو اروپایي لاس یې په موږ وګرځو بندیانو باندې. دا لاس وی موږ خو په اوله کې ونه پېژندل، وروسته پوه شو چې دا لاس یې د دغه نه غوڅ کړی و د مکناټن نه او په موږ باندې یې وګرځو. نو خبره داسې ده چې موږ په هماغه وخت کې دوی ته او مکناټن وی په دې ورځ وزیر محمد اکبر خان ته یوه دومیله تمانچه ورکړله او د خبرو تکې ناستلو کې یو شرط ورسره دغه دا ایښی و چې د مکناټن د یو جنرال سره یو عربي اسو ډېر زورور اسو، ډېر قیمتي اسو، ویل چې دا اس به راولې ځان سره دا به ماته راکې. وزیر اکبر خان شرط ایښی او بیا وایي وزیر دغه مکناټن وایي خپل یو جنرال بل جنرال ته ولېږه چې ورشه دا اس دې دغه که ده. هغه وایي اوله کې 50,000 روپۍ ویل چې 50,000 روپۍ خو ډېر زیاتې وي. بیا نو د مکناټن نفر ورسره جګړه کړې وه، خو بالاخره په 3,000 روپۍ باندې دا اس په هغه وخت کې خو کلداره معتبره وه، نو په 3,000 کلدار یې ورسره دا اس دغه کړی و. مکناټن دا اس هم راوستی و، یوه ډېره معتبره ګاډۍ چې د تخت روان دغه یې لره حیثیت یې لره دایم وزیر اکبر خان ته وبخله او یوه تمانچه یې ورته دومیله وبخله په دې ناسته کې. او همدا ناسته د مجبوریت لامل او دا د مجبوریت دغه و چې دا ګوره یو سوپر پاور و مګر داسې مرحله کې او بیا یې په خپله د ډګروالې په دې کتاب کې لیکلي چې د مکناټن امر پوځیانو نه من. دغه د امریکا عسکر هم دې نقطې ته رسېدلي دي چې نور د خپلو دغو امر ونه مني، ځکه ولس هم ګوري نو امریکا ناکامه ده او که کوم بل ګوډاګی حکومت هم راوړي هغه به هم ناکامي او امریکا به که خیري په شرمېدلي صورت د افغانستان نه. ډېره مننه وردګ صاحب. په اخره کې تاسې نه دا پوښتو چې د یو داسې چا په وړاندې چې هغه د یو چا په وړاندې ظلم کوي وایي چې بالمثل عمل د یو شرعي بنسټ هم لري. څه فکر کوئ په پاکستان سره موږ راکړې ورکړې لرو، خو تر ډېره برېږده که هغوی سره اقتصادي راکړې ورکړې لرو په خپلو قراردادونو په خپلو ژمنو باندې نه درېږي او هر وخت د افغانستان لوري ته د افغانستان ولس ته زیان رسوي. یعنې که د افغانستان دولت په یو ډول دوی ته شا کړي او د نورو هیوادونو سره راکړې ورکړې شروع کړي یا دغه جګړه چې کومه روانه ده بالمثل عمل دوی وکړي، دا څومره د افغانستان په ګټه بولي؟ وایدار صاحب دا دوه اړخه لري، دوه علته لري. یو علت دا دی چې افغانستان بالکل د دوی په پست کې ځان ورواچي، د دوی په حلقه کې ځان ورواچي، د دوی په غلامۍ کې ځان قرار ونیسي. افغانستان د دې حالت ته وځي، د جنګ نه خلاصي. دویم دا دی چې باید افغانستان متحد وي، اتفاق ولري، د مختلفو ګروپونو ځانونه خلاص کړي، پوه شي یو واحد ګروپ یا دوه قوي حزبونه دلته موجودیت ولري او داسې یو دوست پشتیبان ولري چې هغه نه په اصطلاح باندې لکه څنګه چې پاکستان ګټه ځنې پورته کوي افغانستان ګټه ځنې پورته کوي. دغه دوه حالته کې افغانستان خلاصون لري، بل رقم خلاصون نه لري. هغه اته شپېته کالو کې چې پاکستان منځته راغلی دی د انګریزانو سره موږ دومره ستونزه نه درلوده په سابقا چې هلته په داخل د هندوستان کې د هندوانو سره موږ دومره ستونزه موجودیت نه درلوده چې علني دښمن هم راته هغه و. مثلا ایران او غرب په هغه د دومره ستونزې موجودیت به نه و درسه لکه چې پاکستان سره چې موجودیت ځکه چې پاکستان د حل لارې څه بولي وخت ډېر کم لرو. د حل لاره دا ده چې د افغانستان ولس باید متحد شي، متفق شي، خپل وطن سره مینه پیدا کړي لکه پاکستانیانو چې پیدا کړي. دې وطن کې داسې یو حکومت منځته راشي چې د ملت پشتیباني او داسې یو دوست ملګری بهرنی پیدا کړی چې په واقعي دوستي نه چې قرباني ورکړي او ګټې دې واخلي او تباهي موږ سره. ډېره مننه ولسمشر صاحب، تاسې په لنډو ټکو راته ووایئ چې د حل لار څه ده او د افغانستان په حکومت څنګه غږ کوئ، په ولس څنګه غږ کوئ؟ دا غږ کومه چې وایي دا غږ کومه چې وایي د دشمن دوست دی. نن سبا په منطقه کې د پاکستان دشمن هند دی او هند د منطقې یو ډیر قوي هیواد دی
او هند سره د دوستۍ لاسونه ورکي. هند موږ په مالی لحاظ هم تقویه کولی شي، په فوزي لحاظ هم تقویه کولی شي. اوس د چابهار بندر هم جوړ شو، د پاکستان د ترانزیتي بندر نه موږ خلاص شو او د بهر ته په نسبي صورت لاره پیدا کړې ده. د دې لارې نه موږ ته وسلې هم راتلی شي او پیسې هم راتلی شي. او پاکستان به دغسې شي لکه ساندویچ غوندې لکه د غنم دانه چې د جرندې په دوه پلونو کې ایساره شي، دغسې به ټوټه شي، تجزیه به شي. بلوچستان به یو خواته لاړ شي، پښتونخوا به بلې خواته لاړ شي، سند به بلې خواته لاړ شي او پنجاب به بلې خواته لاړ شي. دغه یوازنۍ لاره ده. تربور ته به تربور پیدا کړي. خوشحاله اوسئ. تاسو هم خوشحاله اوسئ چې زموږ غږ هم د خپلو وطنوالو غږ ته ورسېږي. مننه. د پښتو تلویزیون درنو اورېدونکو، دا وه نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تاسو نه ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره مل وي. تر بلې خپرونې مو په مهربانه خدای سپارم. ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ. زمونږ په دې علاقه کې عام ته ورسره دغه رواج ده چې ورته مۍ وله وریجې پخوي، ورسره پلو پخوي، ورسره قورمه مرمه دا کوي، څه فروټ او میوه وي اواز کې هغه وکړي. وای مارګا چوله په چاله دردای دغه او داسې نور څه د کوچني اختر په شپو ورځو کې له پښتو تلویزیون څخه مه هېروئ.